وی په ما راغلی دغه ورځ د خدای په تا راولي چې ماشومان دي خړ خیبر ته په جړا راولي. افغانانو ورونو لرو برو افغانانو څنګه تاسو ته معلومات دی چې زموږ ښکته پښتانه خویندې ورونه مورګانې سپین ږیري ډېر په بد حالت کې دي او ډېر د بد وضعیت سره مخامخ دي. زه به نن په جان حبیب هم خبرې کوم چې موږ پورې خنداګانې کولې. زه به نن په ښکته پښتونخوا هم خبرې کوم او نن به زه دا ثابتوم چې زه د پښتونخوا په غمجن یم که خفه یم. تاسې دا ویډیو ما سره لایف شیر کړئ او دا زما نوی پیج دی دا هم شیر کړئ. اول زه تاسې سره یو دوه وړې ویډیوګانې د ښکته وطن چې زموږ ځان زموږ جګر زموږ وجود دی د پښتنو د دغې سره شیر کوم بیا د سره خبرې کوم. هم که ته دا یو ویډیو ورونو او دا پسې والی بله ویډیو. د قیامت علامې دي په پاکستان کې او زمونږ په پښتنو باندې. افغانانو پښتنو ورونو نن زه کولی شم چې څنګه بعضې خلکو زمونږ په افغانستان باندې خوشحالي ښوده زمونږ د تبعي او بربادۍ باندې خوشحالي ښودله زه کولی شم چې هغه شان وکړم خو ما ته د خدای پاک دا جرأت نه راکوي ځکه چې ما همیشه دا خبره کړې چې زه په کابل او پېښور کې فرق نه وینم. زما ښکته ورونه زما دا خویندې چې نن په پېښور کې د وړو په کتارونو کې ودرېږي بېعزته کېږي سپین ږیري بېعزته کېږي ځوانان بېعزته کېږي دا ټول زما عزت دی. ما هلته وخت تېر کړی. زه تاسې یو خبره کوم ما په کیمپ کې وخت نه دی تېر کړی په پاکستان کې نه ما راشن کارت اخیستی دی. ما خپل کاروبار کړی دی په ښار کې مې وخت تېر کړی په کوواټ روډ باندې مې وخت تېر کړی. ما چې کوم ځای کې وخت تېر کړی هغه میندې خویندې زه اوس هم یادوم. ما ورسره داسې وخت تېر کړی او دا د وړو په کتارونو کې چې ولاړ دي دا ټول زموږ میندې خویندې. زه ورته په حقه نظر ګورم. زه به هېڅکله د دې په دې غم باندې خوشحالي ونه کړم ځکه چې ما همیشه د لرو بر افغان چغه والې د لرو برو پښتنو چغه مې والې. خو زه تاسې ته خبره کوم پښتنو ورونو افغانانو ورونو زما ښکته پښتنو ورونو 45 کاله زما په وطن کې جنګ روان دی. 45 کاله د پاکستان د ریاست خبره کو د پاکستان جرنیلان او کرنیلان او سیاستمدار زما په وطن کې دغه شان د لوبې کوي چې نن په دې پېښور کې زما خویندو میندو سره کېږي. بمونه ما ته رالیږي زما د وطن بربادي غواړي زما د وطن تبعي غواړي زما وطن کې مکتب نه پرېږدي زما وطن کې شفاخانه نه پرېږدي زما وطن کې اسکول نه پرېږدي زما په وطن کې ملي اردو نه پرېږدي ټول یې راته تباه او برباد کړه. نن په دې باندې دا څه حل راغلی. پخوا خو بس ټیم لګېدو نن خو ټیم نه لګي. دا ټول د افغانستان ازار دی خو کاشکې چې زما عام ولس عام پښتنو ته په دې کې زور نه رسېدی. کاشکې د دغه سیاستمدارو ته د دې زور ډېر رسېدی. کاشکې دغه جرنیلانو کرنیلانو سره دا کارونه کېدی. خو زما د عام ولس چې په پښتونخوا کې دی هغه کړېږي هغه ځورېږي هغه تباه کېږي. زما ښکته پښتنو ورونو موږ چې په دا چغې والې تاسو په دې فیسبوکونو موږ څه فضول چغې نه والې او نه دلته اوزګارې زه 2 کاله کېږي 2 کاله مسلسل په دې فیسبوک لګیم او زه همیشه دا خبره کوم چې زما په خبرو کې تاسو یو 2 خبرې زما دروغ ثابت کړئ. زه درته وایم چې پاکستان ریاست پاکستان جرنیلان کرنیلان اسرائیل دومره د اسلام دشمنان نه دي دومره د انسانیت دشمنان نه دي څومره چې دغه جرنیلان او کرنیلان دي. نن تاسې یو د وړو دومره محتاج یاستئ. صرف کال یو نیم کال وشو چې امریکې په تاسې پیسې بندي کړي. 45 کاله وشو چې په افغانستان کې اور ورېږي اور په موږ باندې داسې حالت راغلی دی. خو قسم په خدای چې ستاسې حالت ته موږ کاته موږ په خپل حالت شکر ویستو
چې دا تاسې وانه څه حل دی تاسې خو دا بعضې خو چې ټمي پاور دی او پاک پوج دی او لمبر ون ادارې دي او پاکستان کا مطلب کیا او لا اله ته نن وګوره چې نن ستا څه حل دی تاسې د خویندو میندو څه حل دی او دا لوبه ولې کېږي پښتونخوا سره دا قصدن د سره دا لوبه کېږي پښتنو دا زما خبرې واورئ دا زما خیره که ما سره مخالفه مسئله زما دا خبرې واورئ زما پښتنو ورونو په تا لږه راولي په تا تنده راولي په تا بېروزګاره کوي تا هر لوبه تا سره کوي څه دپاره کوي دې دپاره کوي چې ته بیا جهادونو ته تیار شي چې ستا بچی وږی شو ته مجبور چې ته خودکشم وکړي ته مجبور چې ټوپک راوالې غلام وکړي ډاکم ووې جنګ هم وکړي هر څه لوبه وکړي قصدن دې دا دې مجبوره کوي او زه د قسم خورم چې په دې ټوله لوبه کې چې دا نن په پښتونخوا یا په پاکستان کې وړه شاټ دي دا د جرنیلانو او کرنیلانو د دې بعض سیاستمدارانو ورسره یو ځای دا لوبه ده او غواړي چې قصدن تا سره دا کار وکړي زما ښکته پښتنو ورونو ما هېڅکله د نفرت خبرې نه دي کړي زما په خبرو تاسې ته دا ما حقیقتونه ویلې تاسو ته ما ویله چې دا یو جعلي ملک دی جعلي د دروغو جو ملک دی نن درته ثابت شو چې جعلي دی که نه دی نن وګوره چې ستاسې خویندې میندې ستاسې بچیانو سره ستاسې سپین ږیرو سره څه شی کېږي څه لوبه ورسره روانه ده او څه لوبه نوره ته به وګوري نوره لوبې په تا باندې را روانې دي جنګ په تا را روان دی ولږه په تا را روانه ده بېروزګاري په تا را روانه ده څوک سعودي له منډې وایي څوک یوروپ ته منډې وایي څوک یو خوا منډې وایي څوک بل خوا منډه وایي او جنګ بیا ستا مخې ته راوړي او دهشتګر وایي په پښتونخوا کې دي د دې دهشتګرو د خدای په خپې ماتې کړي ولې دا ټک ناخوا نه وړي هلته ولې دهشتګردي نه کوي چې همدلته ټیکه راغسې ده چې همدغه پښتونخوا کې به دا کار کوم او په افغانستان کې به هم دا کارونه کوم ورونو دا یو پروګرام دی منظم طریقې سره پروګرام دی زما ښکته پښتنو ورونو قسم درته خورم چې ما جړلي دي که زه به راته دروغ یم زه او د خدای رسي زه په همدې چوکۍ بېګا ناست وم او ما د پښتونخوا د خویندو میندو دا ویډیو کته یعنې قسم مې درته وخوړو چې د قسم حق تاسې په ما نه لرئ یعنې دا ویډیو ما کته ایندا یې تا ګوره دا ما کته قسم دی چې ما ورته جړلي چې دا د پښتونخوا خویندې میندې چې د نور نه بل چا نه مخ نه ولیدلی نن په کتارونو کې ودرېږي د وړو دپاره بېعزته کېږي توهین ورته کېږي دا ټولې خبرې تاسو ته په دا فیسبوکونو ما کړي ما در باندې غاړه خلاصه کړې ده او تاسې به سیا مهربانه دلته راتلئ یو بله ویډیو ده چې هغه هم ډېره درناکه ده ډېره لږه نه ډېره درناکه ده دا وګورئ ښه دا وګورئ صبر وکړه یو بله ویډیو وه چې ما دا کړې وه ودرېږه چاچه شوله ده ما بله ویډیو وه خو زه هغه ویډیو په ځای پرېږده خبره دا ده چې د پښتنو ښکته پښتنو تاسې ته ویم تاسې ته چې د عمران خان کله د صدراعظمۍ نه خوا شو تاسې ته مو وویل چې پی ټي ای او پی ټي ایم یو که یو او عمران خان ته وویوه چې موږ دا ټک ناخوا نه وړو موږ دلته په دې خپله خاوره ازادي غواړو لوی افغانستان یا ځان ته پښتونستان زور ستا او پښتونه عمران خان یې د نویشتو په بستره کې په شفاخانه کې دله واچو اعظم سواتي دله هغې نه بربنډې کو نور یې دنه هر څه ګډوډ کو تا سره یو موقع وه تا سره یو قدرت و د ولس زور د الله زور دی تا سره دومره زور و ما راته ویل چې دغې وخت کې غږ وکړه چې ای منظور پښتونه پی ټي ایم او پی ټي آی یو ځای د انقلاب چغې که د ازادۍ چغې که په دې انتخاباتو په دې وټونو مټونو ته مه غولېږه چې عمران خان به بیا ودرېږي او تا ته به وټونه وګټي او تا ته به ازادي راوړي او تا ته به ارزاني راوړي او ته به د کار والا شي دا ټولې دوکې دي دا پاکستان ما درته ویل چې دا د امریکې پراپرټي دی نه کاغذونو کې ستاسې کور نه وي که نه کورونه دغه شانې دا کاغذونو کې د امریکې دی او پنجاب ته په ټیکه ورکړی دی او ته لګې نه خطې پنجاب پسې اره ته وایي ورکېږه پټانه ورکېږه پلانیه بسانیه او ته ورپورې نښتې چې ته زما ورور یې ته زما دا یو ته زما هغه نن وکتو خپل حیثیت هم وکتو حیثیت موږ باندې 15 څلوېښت کاله دا لوبې کېږي
او تاسې وانې نن راغلی ده څه حالم دی څه حالم دی ته وګورئ نو خبره دا ده چې موږ هېڅکله د نفرت خبرې نه دي کړي زما پښتنو ورونو زه تاسو ته د جان حبیب ویډیو ښیم د جان حبیب ویډیو درته ښیم هیله کوم چې دا ویډیو را سره شیر کړئ څومره که زه تاسو ته د جان حبیب ویډیو ښیم جان حبیب ویڈیو وګورئ ها خدا اور رسول کے لیے جنرل صاحب یہ گیم بند کر دیں اللہ کے لیے یہ جنرل صاحب یہ گیم بند کر دیں میں ان پہ شدہ ہونے والا ہوں آپ فرد واحد ہو کے 7.5 لاکھ فوج کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں 4 جرنیل اور 1 آپ 18 جرنیلوں کے اوپر آپ کی حکمرانی اور 22 جان حبیبه زه نن ډېر څه ویلی شم د خپل عکس ته دې وګوره جان حبیبه ډېرې بدې ردې ما پسې تا ویلي ډېرې بدې ردې تا پسې ما پسې دې ویلي جان حبیبه خو زه به تا ته هغه بدې ردې نه ویم ځکه چې زما تربیت ډېر ښه شوی دی زه چاته نه مور یادوم نه خور یادوم نه ورور یادوم خو جان حبیبه ته ننم الله دې پریښی دی پیغمبر دې پریښی دی او ته ننم جرنیلانو او کرنیلانو ته سوال کوي چې رحم وکړه جان حبیبه همدې کرنیلانو جرنیلانو زما وطن اور وانې سېځلی لمبه لمبه کړی وزیرستان یې لمبه کړی سوات یې لمبه کړی باجوړ دیر دا ټوله پښتونخوا او افغانستانه پورې تباه و برباد کړی د همدې جرنیلانو د کمو جرنیلانو چې تا عکسونه لګولي او جان حبیبه تا یو ورځې یو ډوډۍ راغستې وه اوږده ډوډۍ او تا موږ ته دا پیغور راکو چې افغانانو تاسې دا ډوډۍ خورئ او بېادبي دې ما پې غول کوئ نن په کابل کې ډوډۍ شته خو ستا په ایټم پاور چې ته ورته ویې هلته ډوډۍ نشته جان حبیبه نن ته په شرمونو وشرمېدې جان حبیبه ایټمي پاور موږ یو افغانستان چې موږ ډوډۍ لرو جان حبیبه ایټمي پاور موږ افغانستان یو چې موږ باندې 1 روپۍ د چا قرضه نشته دی جان حبیبه ایټمي پاور موږ افغانان یو چې په ازادۍ او په خپلواکۍ کې ژوند کوو جان حبیبه موږ ایټمي پاور افغانستان چې نه د امریکې نه پیسې سوال کوو نه د نړیوالو نه او نه دوکه کوو او نه پراټ کوو جان حبیبه موږ نمبر 1 یو اداره ده د افغانستان منګه ایټم بم پاور یو چې خلک الحمدلله 45 کاله کېږي بیا هم دستانه په افغانستان کې خلک ماړه دي ډوډۍ هم ورته ښه رسېږي غوړي هم ورته ښه رسېږي او مهربانه غوښه هم ورته ښه رسېږي څه شو ستا ایټمي پاور څه شو ستا باجوا څه شو ستا کیني څه شو ستا رایل شریف څه شو ستا نور جرنیلان او کرنیلان چې تا به د دې په سر باندې موږ ته کنځلې کولې تا ته موږ ډېر ویلي چې جان حبیبه موږ پورې مه خانده موږ افغانان هر رنګه یو مګر هم بې غیرته نه یو نن تا وانې جان حبیبه صرف لږ ټیم دپاره دا موقع درته راغلې ده جان حبیبه موږ هم تباه او برباد کړو 45 کاله د پاکستان دغه جرنیلان او کرنیلان دا زموږ په سر وانې سودا کوي دا زموږ وطن لوټ کوي دا زموږ وینې خرڅوي موږ درته چغې کړي جړاګانې هم درته وکړي چې جان حبیبه مه کوئ دا کارونه من خپل ایر جاړو من خپل وطن کې امن غواړو زموږ په وطن کې ستاسې د جرنیلانو د کرنیلانو څه کار دی د پاکستان د دې منافقو مولیانو څه کار دی چې د جهاد فتواګانې په افغانستان باندې ورکوي خدای دې که چې زما وطن ته امریکانۍ راځي که روسۍ راځي که هر څوک راځي تاسې له دا اختیار چا درکړی چې تاسې نه زموږ یو ورور مره ورشي او تاسې هغې د مخ ته ورته ټوپک ورکوي بم ورکوي چې ورشي افغانستان کې جهاد وکوي تاسو ته خو موږ همدا ویلي چې د بل چا په کور کې اور مه لګوئ جان حبیبه دا لمبې ستاسې کور ته راځي نن تاسې سوځئ خو کشکې چې موږ د سره زموږ د سره نه خوږېدی کشکې زموږ په دې مظلوم پښتونخوا باندې چې زموږ د وجود حصه ده زموږ زړه نه خوږېدی موږ زړه اوس هم درک کوي موږ د سره اوس هم کړېږو جان حبیبه تا هغه توهینونه افغانانو ته وکړه تا ډوډۍ راواغسته د ډوډۍ بېعزتي دې وکړه د ډوډۍ توهین دې وکړو نن ته ستا د پاکستان ولس د یو ډوډۍ پسې په ګریوانونو کې اچولي او 2 قمره ډوډۍ وي الحمدلله د افغانستان په یو ډوډۍ باندې 4 کسان مړېږي او ستا په دې ډوډۍ باندې ماشوم هم نه مړېږي ستا په دې ډوډۍ باندې ماشوم هم نه مړېږي جان حبیبه ته څه فکر کې
تا زمونږ 2 ځل د پاکستان د مرتد ادارې د ISI زمونږ ملي اردو ختمه کړه. یو د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې او اوس مهربانه ته څه فکر کې چې زمونږ ملي اردو والا خوشحاله دي چې خارج ته راغلي یا په نور دي مړه دي خپل وطن پسې زما ملي اردو والا جاړې وسوځېد نینې شو ځکه وطن مور دی. زما ملي اردو والا په اروپا کې نه دی خوشحاله، په امریکا کې نه دی خوشحاله، هغه د خپلې مور په غېږ کې خوشحاله و. که ته چېرته اسلامي ملک دا پاکستان وي او تاسې چېرته مسلمانان وي او تاسې چېرته په انسانیت ژوند کولی، خو طالب به دې ما سره پخلا کړی وي، مجاهد به دې ما سره پخلا کړی وي، وی بله چې ورونه استئ راځئ ورونو چې سره دغه یو بل سره یو دی شي. مګر تاسې د افغانستان هر یو نظام ته خپې اړموئ چې په بل مخې چپه کوئ او خپلې پیدې پکې ولټوئ. نن هم تاسې د طالبانو حکومت چې راغلی تاسې په قلاره نه پرېږدئ، دسیسې ورته جوړوئ، نړیوالو ته وایئ چې دلته دهشتګرد دي او دا دي او پلانې دي او بستانې دي. دا د طالبان راغلي دي که نه، ته خو خپل که طالب، ته خو موبین خپل که، ته خو نور خپل که. تاسې به دغه موبین صاحب چې په پېښور کې ناست و تاسې به لایفونه شیر کول او کمنټونه به هم لیکل او زموږ په ملي اردو والا باندې نن هغه همغه موبین دی چې په افغانستان ته لاړو ستاسې په ضد باندې هغه دی. څنګه دا کېږي؟ ځکه چې موږ افغانان هر څومره چې دغه وکړي کوشش موږ خرڅېږو نه، موږ بیا خپل وطن سره مینه او محبت لرو. ډېر ظلم هم افغانستان سره وکړو، ډېر هم تباه او برباد کړو. خو ګورئ چې د بل چا په کور کې اور لګې ستا کور ته دغه اور راغی او ته نور هم تباه کېږي او ته نور هم بربادېږي. او انشاءالله افغانستان به په مخ کې ځي. د تاسو ښکته پښتنو بیا هم د دغه کوم چې د دې وټونو موټونو نه هم تېر شئ. اوس هم در سره موقع ده، جنګ ستاسې سر ته را روان دی. جنګ ما درته مخکې ویلي چې په دې پښتونخوا کې به جنګ وي، ځکه چې اول در باندې ولږه راولي، بېروزګاري در باندې راولي، چې دی در باندې راوسته ته خپله مجبوري چې د غلام وکړي، ټوپک هم راوالي او که اصلي جهاد او که جعلي جهاد ته مهربانه ټوپک رالی او دې شي ته دا پروګرام تا ته روان دی او په دې کې دا پوجیان دا جرنیلان او کرنیلان په دې کې شامل دي. افغانان ورونو، زما پښتنو ورونو، قسم په خدای چې ما د خیبر پښتونخوا خویندې میندې نن ولیدي چې ډېر زیات خفه شوم، ډېر زیات خفه شوم، تکلیف راته ورسېدو. خو ما ته هغه ورځ هم رایاده شوه چې زمونږ جاز پسې خلک نه خریدېده او تاسې ورور ډرامې کولې. زمونږ ملي اردو ختمېده، تاسې ورور ډرامې ورپسې والي. زمونږ زنانه چې هلته څو ناستې وي تنور ته ډوډۍ دا کول، تاسې به دا کول چې هم که ته سوپر پاور او ماجر داسې او ماجر هغسې. نن تاسې په سین او کراچۍ کې وکاته تاسې ماجرو سره کوم عمل وکړو، دا اوس تاسې سره کوم عمل وکړو؟ غلا ته ښکاره پولیس والا کې هر شی هم ترېنه پټ کړه، سره هم ترېنه واغسته، پیسې هم ترېنه واغسته، په مابسونو کې زموږ ماشومان بند کړه، سیاسر هم بند کړې، هلته پکې ماشومان وشو او ماشومان یې مړه شو. دومره ظلم خو قسم په خدای دی که اسرائیل کوي. ته زما په در نه جړېدې، که ته زما په در جړېدې د داسې نه یم چې تا به د کشمیر خبر نه کوله. ته د کشمیر په غم مړې، ته د فلسطین په غم مړې، ته د برما په غم مړې، ته د نور ځایونو په غم مړې او دلته خوا کې ګاونډي افغانستان کې اور لګېدلی او سې مهربان دلته موږ پسې ډرامې جوړئ. نن ستا د ټول ایټم بم جواب چې دی دا ویډیو ده یو منټ صبر وکړه ښه، زه تاسو دا ویډیو ښیم، دا وګورئ ښه. د نواز شریف او د شهباز شریف پلار درته ښیم او د باجوه एकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। ठीक किया कि नहीं? ना वो रेखा बेमोरी हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। हाँ, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर। हिंदू दा रकम कारो को ठीक किया कि नहीं? पख्तून जवाब दे न ورکې ته ځان ټیکادار مو جوړه وخه چې هندو دم ته جواب ورکې افغانستان ته قلار کې نه جواب دی نواز شریف او شهباز شریف او باجوا دی وته جواب ورکې ځکه دا د هغې د نسل نه دي، د هماغې نسل دی، د هماغې نه را پیدا شوي خلک دي. افغانانو ورونو، زما دا لږې غوندې لایف او خبرې مې وي، زړه مې ډېر درد وکړو
زړه مې ډېر زیات خفه شوم چې د پښتونخوا خویندې میندې سړکونو ته راووتې، بچیان ځوانان سپینګیري لکه د خیرمارو غونده کې، او یو نه په زرهاو. او ته بیا به هم پس د دې نه وایې چې زه ایټمي پاور یم او زه پاک فوج لرم. ایټم بم دې نشته. ما راته ویل پاکستان په دروغو جوړ شوی دی، ایټم بم هم دروغ دی. د شګو یو شی جوړ کړو، ته پټاخې خلاصې کړې کوټې کې سیا مهربانه هېڅ ایټم بم او که ایټم بم یې داسې ایټم بم دي سر وخوري چې خپلو خلکو ته یو ډوډۍ وچه ډوډۍ نشي ورکولی او اوړه ونشي ورکولی. په داسې ایټم بم ته څه شی کوې؟ پښتونه تا ته ایټم بم څه شی درکړی؟ او ایټم بم هم پښتون جوړ کړی، ټول ته استعمالیږي. دا 15 کاله وشو چې ته غلام یې، 15 کاله وشو چې دا پاکستان ته استعمالی. جنګ ته هم تا بوځي، لوب هم په تا ګټي، ایټم بم هم په تا ګټي، او وروره انډیا سره هم ته په دشمنۍ اچولې، افغانستان سره خپل ورونو سره هم په دشمنۍ اچولې. ستا عقل سر ته نه راځي. سیا مهربانه او سیا مهربانه زنده باد او پاکستان زنده باد او ټول عمر دې په زنده باد او کشمیر دی او فلسطین دی او هلته مظاهره وکړه او دلته مظاهره وکړه. خپل پښتانه خپل کور د نه هیر دی. نن په افغانستان کې بیا دا میسج د طالبانو ته پرېږدم. نن په وزارت داخله کې فکر کوم ما اوس یو نیوز وکتو چې بمي چاودنه شوې ده او په دې کې تقریبا 21 کسان مړه شوي او په دې کې اته چینایان دي. اته عام ولس نه دی د چینایانو، اته د چینایانو یا به ډیپلومات یا به غټ خلک دا پکې مړه دي. هلته د تیلو خبره روانه ده چې یاره چینایان په افغانستان کې طالبانو سره کانټرکټ وکړو چې تیل به راوباسي. ما بله شپه په لایف کې ویل چې دا هېڅکله دا کار نه کېږي، ځکه چې یو خو چین چې دی، چین دی همیشه چې کمې پروژې شروع کړي که په افریقا کې دي که په پاکستان کې سی پیک دی، دا بالکل نه مکملی سیا مهربانه چې هسې پټاخۍ ټسم وشي دې تختې سیا مهربانه دي. او بل چې د امریکې خوښه نه وي، نه پاکستان په خپل سر یو کار کولی شي، نه نور جهان کولی شي، نه چین کولی شي، نه روس کولی شي. ما تاسو مثال درکړو چې ترکیه او غټ د نیټو مرګړی هیواد دی، کله چې دی د روس نه غواړي چې میزایل غواړي چې د امریکې اجازه نه دغه نه ورکوي. تاسې د ایران نه د ګیسو پیپ راتېرو د زرداري وخت کې او د امریکې خوښه نه وه راتېرم نه کو. او تاسې څه موږ ویل چې د غلامۍ غټه نشانه یې دا ده چې ته یو پیپ د ګیس د ایران نه په خپل سر د امریکې د اجازت نه بغیر نشي راتېرولی. نو دا اسلام برباد چې دی، دا اسلام برباد دا د امریکنیانو د عیاشۍ ځای دی، دا د خارجیانو د پنجابیانو د عیاشۍ ځای دی، دا د پښتون د تبعي او د بربادۍ دپاره دا پاکستان جوړ کړی. د پښتون د کمې ورځې نه چې دا جوړ شوی د بابړې واقعه شروع شه او همداسې پسې بنګلادیش ته ورده، همداسې پکې بلوچ ته ورده، همداسې پکې فلسطین ته ورده، همداسې پکې افغانستان ته ورده. ټوله تبعي او بربادي وکړه. زما غوندومره لایفو دا نوی پیج هم دی، دا هم د سره لایک کوم انشاءالله. زه به راځم ما درته د حق خبرې کړي او بیا هم درته ویم چې راپاڅېږئ ای د پی ټي آی ورونو، یا د نېشنل پارټۍ والا، یا د پی ټي ایم مرګړو، یا د آفتاب شیرپاو د پارټۍ والا ډیزل پمپ ته لرې کړه، ځکه چې هغه هېڅکله نه دا کېږي. او زه تاسو ته یو ویډیو درته ښیم چې تاسې دا ویډیو وګورئ چې تاسې حق د حیران شئ. زه تاسو ته ویډیو ښیم اوس چې تاسې خپله وګورئ. ودرېږه ښه دغه نن راغلی ده دا ویډیو. ودرېږه چې دا ویډیو به څه رقم شي. دا خو نه دغه کېږي ځکه چې دې کې د فیسبوک شته دی نه دی زما دغه کې. نن د حقاني د مدرسې علماو فتوا ورکړې ده چې په پاکستان کې مسلح جهاد ناروا دی. او د جهاد فتوا چې ده یعنې دا د وخت د حکومت د خلکو کار دی. خو خدای هم تباه و برباد کړي د حقاني د مدرسې مولیانو. ای د سمیع الحق باوړاز ویه خدای دې تاسې تباه وکړي، رب العالمین دې ستاسې قبرونه د جهنم د کندو نه یو کنده وګرځوي. نو خدای هم تباه و برباد کړه. بیا په دې افغانستان کې ولې د جهاد فتواګانې دي؟ پلار دې ولې ورکولې د جهاد فتوا؟ دې ډیزل پمپ دې ولې د جهاد فتوا ورکوله؟ همداسې د سراج الحق او همداسې د سیا مهربانه په سیرت قاضي حسین احمد هم خدای رب العالمین دې تاسې ټول تباه و برباد کړي. نو بیا هلته هم ولې دغه ورکړه؟ هلته خو هم د وخت حکومتانو هم چې هغې ویل چې دا د جهاد فتوا یې نه ورکولې، ولې تاسې په هغې د جهاد فتوا ورکول چې نن په پاکستان کې ته وایې چې جهاد نه کېږي او په افغانستان کې جهاد کېږي؟ خو د دې د وجې راته یم چې تاسې غټ منافقین هستئ. تاسې افغانستان کې قرآن یو رقم ته ترجمه کوئ، په پاکستان کې بل رقم ترجمه کوئ. نن ته په کومه خبره وایې چې دا د جهاد فتوا چې دا د وخت د حکمران کار دی؟ نو ولې د اشرف غني د وخت حکمران نه و؟
دا کرزی د وخت حکمران نه و، دا شهید ډاکټر صاحب نجیب د وخت حکمران نه و چې تاسې به د افغانستان باندې د جهاد فتوا ورکولې، همدغه شان د داود خان په خلاف باندې هغه د وخت حکمرانان نه و. خو منافق هستئ که نه چې بیا هم یا داسې وخت به راشي انشاءالله چې ستاسې په دې مریو کې به دله پړي اچوم. دا پړګي نه دي، دا به دله داسې اچو په دې جیپونو په ټکټرانو پسې هم د خیر راکاږو، ځکه چې تاسې لر و بر پښتانه افغانان د جهاد په نوم باندې تباه و برباد کړم، بې سواده هم کړ. دا د حقاني مدرسه والله کې زه ګوره علماو ته قاري صاحبانو ته احترام لرم، قسم په خدای چې دا د پښتنو د تباهۍ او د بربادۍ دپاره جوړه کړې، قسم په خدای چې دا د پښتون د بې سوادۍ دپاره دا د حقاني مدرسه جوړه کړې ده. دا هغه مدرسه وه چې کله دلته انګریزانو جوړه کړې وه، بیا د دې نه شیب کړه سه مهربانه هلته کوړي خټک ته ویوړه. دا هغه مدرسه ده. نن ستاسې سره هم دوه رقم قرآن ترجمه کوئ چې هلته جهاد په افغانستان کې د هر چا کار دی چې فتوا ورکړي، مګر په پاکستان کې د وخت د حکمرانانو کار دی. دا ویډیو دلته ما سره په دې فیسبوک کې دی کې نه اوپن کېږي، نو تاسو ته ما خو د افغانانو او زه به په دې باندې ویډیو کوم. موږ هغه مولیان هېڅکله نه پرېږدو چې کوم مولیان په پاکستان کې ناست او دې ته افغانستان په باندې د جهاد فتوا ورکړي. موږ هغه مولیان چې مړه کېږي مردارېږي په پاکستان کې او د جهاد فتوا په افغانستان باندې ورکړي، د هغې په مرګ باندې د هغې په درد باندې به موږ انشاءالله ګډاګانې کوو، که چې ستاسې د لاسه زموږ افغانستان تباه او برباد شوی دی. موږ د عامو علماو ته احترام لرو، بجلیګر مولانا صاحب، داسې حسن سواتی صاحب یا نور داسې غټ غټ علما موږ د هغې د خپو خاورې یو، مګر موږ د قاضي دین حسین احمد نه نیولې تر سراج الحق او سمیع الحق او دغه په ډیزل پمپ د دې په خلاف یو، ځکه چې زموږ په ملک باندې د جهاد فتوا ورکړې ده. همدومره زما لایف په اعلان سپارم. انشاءالله ما غوښتل چې تاسو سره اوچت کړم چې ته مې کار دی، او انشاءالله به بیا سبا به لایف راځم، بله ورځ به راځم. دا زما پیج هم لایک کوئ او پښتنو د انقلاب چغې وښئ. ازادي دوه خبرې، لوی افغانستان، ځان ته پښتونستان. که غواړئ چې ازادي، چې غواړئ چې خپل بچیان هم آینده نسل هم ښه شي، آینده نسل ته کار وکوي او ازادي والی خپلواکي والی، تاسې خو د غلامان هستئ. پنجاب د امریکې غلام دی او تاسې د پنجاب غلامیان هستئ، نو د دې نه مستقیم د امریکې غلامي وکړئ، ډالر به درته راځي، په ګېډه به ماړه سئ، تعلیم به هم کوئ، غږ وکړئ چې پی ټي ای او پی ټي ایم یو لر او بر یو افغان جوړیږي، به یو لوی افغانستان یا ځان ته پښتونستان. والله کې په دې انتخاباتو او په دې په لانګ مارچ او ورکوټ مارچ او درنا او دا واغه زما پښتون ورور بستره شاته اچولي، ریوند ته روان دی، تبلیغ ښه شی دی، خو دا ریوند یې په دې پېښور کې جوړ کړه چې 15 کسه پښتانه پکې په کار روزګار شي. تا دې نه بستره اچولي، په زرهاو روپۍ لګې او هلته هیله منډۍ د ورته ورته ریوند هیله کړی سې مهربانه ته خوشحاله، تبلیغ ښه شی دی، خو دلته ورته دا ریوند جوړوم په پېښور کې چې خپل پښتانه مې په کار شي، مدنیت ستا دی، برق ستا دی، ګیس ستا دی، هر شی ستا دی، او سې مهربانه ټوله کنټرول په دغه په قبضه په پنجاب کړې ده. شرم ده په کار دی چې هغه خلکو ته موږ ته پیغور، موږ هېڅکله پیغورونه ښکته پښتون نه ورکوو. زموږ ورونه هستئ، موږ په در کې شامل یو در سره، خو هغه خلکو ته یو سبق چې هغې زموږ خویندو میندو پورې خندل او زموږ افغانستان پورې خندل. زنده باد لر او بر یو افغان جوړیږي به یو لوی افغانستان انشاءالله، یا ځان ته پښتونستان.